ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ولتاسنه چې څوک د الله او د هغه د پیغمبر امر ته غاړه کیږدي او نیک عمل وکړي هغه ته به موږ دوه چنده اجر ورکړو او موږ د هغه لپاره غوره روزي ته کړی ده. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. اے د پیغمبر میرمنو تاسو د عامو میرمنو غوندي نه یې که تاسو له الله نه ویریدونکي یې نو په داسې لهجه خبرې مکوئ چې د زړه په خرابوالي اخته کوم سړی نامشروع تمه پیدا کړي بلکې سمې غوره خبرې کوي. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. په خپل کورونو کې میشتي اوسئ او د تیر جاهلی دور غوندې سنگار کړي به ستره مګرځي لمونځ قائم کړئ زکات ورکړئ او د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړئ. الله خدا غواړي چې له تاسو نبوي کورنۍ څخه ناپاکي ایسته کړي او تاسو په پوره ډول سره ستر کړي. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. یاد لري د الله آیاتونه او د حکمت هغه خبرې چې ستاسو په کورونو کې اورول کیږي. بشک الله په اسرار او په او با خبره ده. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بشک مسلمانان نارینه او مسلمانانی خځې نارینه مؤمنان او خځې مؤمنانی اطاعت کوونکي نارینه او اطاعت کوونکي خځې رښتینی نارینه او رښتینی خځې صابر نارینه او صابرې خځې تواضع کوونکي نارینه او تواضع کوونکي خځې خیرات ورکوونکي نارینه او خیرات ورکوونکي خځې روزه لرونکي نارینه او روزه لرونکي خځې پاکلمنی نارینه او پاکلمنی خځې او هغه نارینه چې د خدای ذکر زیات کوي او هغه خځې چې د خدای ذکر زیات کوي خدای دغه ټول ته بخنه او لویه بدله برابر کړی ده. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هیڅ یو مؤمن او هیڅ یو مؤمنه دا حق نه لري چې کله الله او د هغه پیغمبر د کومې معاملې فیصله وکړي نو بیا هغه ته په خپل د خپل هغه معاملې د فیصله کولو اختیار حاصل وشي او څوک چې الله او د هغه پیغمبر نه سرغړاوي وکړي نو هغه په څرګنده گمراهۍ کې وغورځي. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ
أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ای پیغمبره هغه وخت در یاد کړه چې تا هغه چاته چې پر هغه باندې الله او تعالی ورینه کړي و ویل چې خپل میرمن مپریږده او له الله نه ویریږه. په هغه وخت تا په خپل زړه کې هغه خبره پټه کړې و چې الله د هغه ښکارا کول غوښتل. ته له خلکو نه ویریدلې په داسې حال کې چې الله دې زیات حقدار دی چې ته ورڅخه ویریږي. بیا کله چې زید له هغه نه خپل حاجت پوره کړ نو موږ هغه طلاق شوی میرمن تا ته په نکاح کړه ترڅو چې پر مؤمنانو د خپل په خله بللیو زامنو د میرمنو په باب ستونزه پاتې نشي کله چې هغوی تر خپل حاجت پوره کړی وي او د الله حکم خو باید عملی شوی وای. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. پر پیغمبر باندې په داسې یو کار کې څه بندیز نشته چې الله د هغه لپاره ټاکلی وي. د الله همدغه کړنلاره د ټولو هغو پیغمبرانو په باب راغلې ده چې پخوا تیر شوي دي او د الله حکم یوه غوڅه سرته رسول شوې پرېکړه وي. دا د الله کړنلاره ده د هغو خلکو لپاره چې د الله پیغامونه رسوي او له همغه څخه ویریږي او له یو خدای پرته له بل هیچا نه ویریږي او د محاسبې لپاره هم دا الله کافي ده. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ای خلکو محمد ستاسو له نارینه‌و څخه د هیچا پلار نه دی مګر هغه د الله پیغمبر او خاتم النبیین دی او الله د هر شي علم لرونکی دی. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ای مؤمنانو الله ډیر یادوي. وسبحوه بكرة وأصيلا. او سهار او ماښام د هغه تسبیح کوونکی اوسئ. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هماغه ذات چې پر تاسو رحمت کوي او د هغه پرښتې تاسو لپاره د رحمت دعا کوي ترڅو چې هغه تاسو له تیارونو رڼا ته راوباسي. هغه پر مؤمنانو ډیر مهربان دی. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. په کومه ورځ چې هغوی له هغه سره یو ځای شي د هغو هرکلی به په سلام سره وي او د هغو لپاره الله د عزت اجر برابر کړی دی. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ای پیغمبره مونږ ته په داسې شان لېږلی چې شاهد او زیری ورکوونکی او ویرونکی او د الله په اجازه د هغه لوري ته بلونکی او بله ډیوه مو وګرځولې. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.
زیری ورکړه هغو خلکو ته چې پر تا ایمان راوړی دی چې د هغو لپاره د الله لخوا لوی فضل دی. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. او هیڅ کله د کافرانو او منافقانو تر اغیزې لاندې مه راځه، د هغو د ضرر رسولو هیڅ پروا مه کوه او پر الله باندې توکل وکړه. هماغه الله د دې لپاره کافي دی چې انسان خپل چارې هغه ته وسپاري. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ای مؤمنانو، کله چې تاسو له مؤمنو ښځو سره نکاح وکړئ او بیا هغو ته له لاس وروړلو مخکې طلاق ورکړئ، نو ستاسو له خوا پر هغوی څه عدت لازم نه دی چې د هغه د پوره کولو تاسو غوښتنه وکړئ شئ. له دې کبله هغو ته څه مال ورکړئ او په ښه توګه یې رخصت کړئ. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ای پیغمبره، موږ ستا لپاره ستا هغه مېرمنې حلالې کړي دي چې تا د هغو مهر ادا کړی دی، او هغه ښځې چې د الله له درکړای شوو وینځو نه ستا تر ملکیت لاندې راشي، او ستا هغه د ترو لوڼې، د ترور لوڼې، د ماما لوڼې، د توړۍ لوڼې چې هغوی له تا سره هجرت کړی دی، او هغه مؤمنه ښځه چې هغې خپل ځان د پیغمبر لپاره سپارلی وي که پیغمبر له هغې سره نکاح کول وغواړي. دا رعایت په ځانګړي ډول ستا لپاره دی، د نورو مؤمنانو لپاره نشته. مونږ ته معلومه ده چې مونږ پر عامو مؤمنانو د هغو د مېرمنو او وینځو په باب کوم حدود وضع کړي دي. ته مو له دغو حدودو نه د دې لپاره مستثنا کړی تر څو چې پر تا باندې څه سختي نه وي، او الله بخونکی او مهربان دی. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. تا ته واک درکول کیږي چې له خپلو مېرمنو څخه چې د چا ته خوښه شي له ځانه یې بېله کړي، چاته دې چې خوښه شي له خپل ځان سره یې وساتي، او چاته دې چې خوښه شي له بېلولو نه وروسته یې ځان ته راوبلي. په دې باب پر تا باندې هیڅ تکلیف نشته. په دې ډول زیاته هیلهمندي ده چې د هغو د خوشحالتیا سبب شي او هغوی غمجنې ونه اوسي، او هر څه چې ته هغو ته ورکړې په هغه باندې هغوی ټولې راضي شي. الله پوهیږي په هغه څه چې ستاسې په زړونو کې دي، او الله پوهیدونکی او د زغم خاوند دی. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن
إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. لدې وروسته ستا لپاره نورې ښځې روان نه دي او نه د دې اجازه ده چې د دوی په ځای نورې ښځې راولي اگر که د هغو ښکلا ستا هر څومره خوښه وي. البته د وینځو درته اجازه ده. الله په هر شي باندې څارونکی دی. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. ای مؤمنانو د پیغمبر کورونو ته به اجازه مننه وزي مو د خوراک په وخت کې غلي غلي کتون کې وسی خو که تاسو خوراک ته وبل شي نو ارومرو راشي خو کله چې خواړه وخورئ نو خوار شي په خبرو کولو مه بوختیږئ. ستاسو دغه حرکتونه پیغمبر ته تکلیف ورکوي خو هغه د حیا له امله څه نه وایي او الله د حق خبرې په بیان شرم نه کوي. د پیغمبر له میرمنو څخه که تاسو څه غواړئ نو د پردې تر شا یې وغواړئ. دا ستاسو او د هغو د زړونو د سپېڅلتیا لپاره ډیره مناسبه کړنلاره ده. ستاسو لپاره دا هیڅ کله روا نه ده چې د الله پیغمبر ته تکلیف ورکړي او نه دا روا ده چې له هغه نه وروسته د هغه له میرمنو سره نکاح وکړي. دا د الله په نزد ډیره ستره ګناه ده. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. تاسو که څه خبره ښکاره کړئ یا یې پټه کړئ الله ته د هرې خبرې علم دی. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهم واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. د پیغمبر د میرمنو لپاره په دې کې هیڅ باک نشته چې د هغو پلرونه د هغو زامن د هغو ورونه د هغو وريرونه د هغو خوريونه د هغو انډیوالانې ښځې او د هغو وینځي چې دوی د هغوی مالکان شوي دي کورونو ته ورشي. ای ښځو تاسو باید الله له نافرمانۍ نه ډډه وکړئ. الله په هر څه باندې شاهد ناظر دی. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله او د هغه پرختي پر پیغمبر باندې درود وایي. ای مؤمنانو تاسو هم پر هغه درود او سلام وایي. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. کوم خلک چې الله او د هغه پیغمبر ته اذیت رسوي پر هغه باندې په دنیا او آخرت کې الله لعنت کړی دی او د هغو لپاره یې رسوا کوونکی عذاب تیار کړی دی. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. او کوم کسان چې مؤمنو نارینه او ښځو ته بې ګناه اذیت رسوي
هغوی دی وغټ بهتان او ښکارا ګناه پیټه پر خپل اوګو اخیسته ده. د احزاب مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 33مه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 3 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 950 آیت څخه اوري. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ای پیغمبر خپل میرمنو او لونو او د مؤمنانو خځو ته وایي چې پر خپل ځان باندې د خپل ټکریو پلوونه خوار کړي. دا ډیره مناسبه کړنچاره ده ترڅو چې هغوی وپیژندل شي او نه زورول شي. الله تعالی بخښونکی او مهربان دی. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. که منافقان او هغه خلک چې د هغو په زړونو کې فساد دی او هغه کسان چې په مدینه کې د احساس پارونکو افواهاتو خپرونکي دي له خپلو حرکتونو څخه لاس وانخلي نو موږ به د هغو په خلاف مبارزې لپاره تاره پاڅو. بیا به هغوی په دې ښار کې په ډیره مشکله ستا تر څنګه واوسېدای شي. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. پر هغو بل هر خوا د لعنت ورخت وي. هر چیرته چې ومندل شي وبنیول شي او په بده توګه به ووژل شي. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. دا د الله کړن لار ده چې دغه خلکو په باب له پخوانه را روانه ده او ته به د الله په کړن لار کې هیڅ تبدیلی ونه مومي. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. خلق لتانه پوښتنه کوي چې د قیامت ساعت به کله راشي. وایه د هغه علم خو یوازې الله ته دی. ته څه خبرې ښایي چې هغه ډیر را نږدې شوی وي. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. په هر حال دا یقیني خبره ده چې الله پر کافرانو لعنت کړی دی او د هغو لپاره یې لمبه شوی اور تیار کړی دی چې په هغه کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي. کوم ملاتړ او مرستندوی به ونه مومي. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. په کومه ورځ چې د هغو مخونه په اور باندې واړول شي په هغه وخت به هغوی وایي چې کاشکې موږ د الله او پیغمبر اطاعت کړی وای. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. او به وایي ای زمون پروردگار موږ د خپل سردارانو او خپل مشرانو اطاعت وکړو او هغوی موږ له سمې لارې نه بېلارې کړو. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ای پروردگار هغو ته 2 چنده عذاب ورکړه او پر هغو سخت لعنت وکړه. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ای مؤمنانو د هغو خلکو په شان مکیږي چې هغوی موسی ته اذیتونه رسولي بیا الله د هغوی له جوړ کړیو خبرونه هغه ته براءت ورکړ او هغه د الله په وړاندې عزتمند.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اے مؤمنانو الله نو ویریږي او سم خبره کوي. الله به ستاسو عملونه سم کړي او ستاسو له ګناهونو څخه به درتیر شي. هر څوک چې د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړي هغه لوی بریالیتوب ترلاسه کړ. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. مونږ چې دغه امانت اسمانونو زمکه او غرونو ته وړاندې کړ نو هغوی پورته کولو ته تیار نشول او ورڅخه ویریدل، خو انسان هغه پورته کړ. بشکه هغه غټ ظالم او جاهل دی. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. د امانت دغه پیټي پورته کولو لازمي نتیجه دا ده چې الله منافق نارینو او منافق خځو او مشرک نارینو او مشرک خځو ته سزا ورکړي او د مؤمنو نارینو او مؤمنو خځو توبه قبول کړي. الله بخونکی او رحم لرونکی دی. د سبا مبارکه سوره چې د قران عظیم و شان 40 سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. 450 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. ټول ثنا ستاینه د هغه خدای لپاره ده چې د اسمانونو او زمکه هر شی څښتن دی او په آخرت کې هم د هغه لپاره ثنا ستاینه ده. هغه د حکمت خاوند او با خبره ده. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. څه چې په ځمکه کې ننوځي او څه چې له هغې نه راوځي، څه چې له اسمانه راکوزي او څه چې ورته خیږي، هغه په هر څه باندې پوهیږي. هغه ډیر مهربان او بخونکی دی. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. منکران وای قیامت ولی پر مون ناراضي، وای قسم د زما په عالم الغیب پروردگار هغه به پر تاسو راشي. له هغه نه د یو بچری په اندازه کوم شای نه په اسمانونو کې پټ دی او نه په ځمکه کې، نه له بچری نه غټ او نه له هغه نه کوچنی. هر څه په یو څرګند دفتر کې درج دي او قیامت به د دې لپاره راشي چې الله هغو خلکو ته مکافات ورکړي چې ایمان یې راوړی دی او غوره عملونه یې کړي دي. د هغو لپاره بخښنه ده او غوره روزي. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. او کوم کسانو چې زموږ د آیاتونو د مغلوبولو لپاره خپل وسه کړې ده
د هغو لپاره ډیر ناوړه ډول دردناک عذاب دی. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ای پیغمبره پوهان ښه پوهیږي څه چې ستا د پروردګار لخوا پر تا نازل کړی شوی دی هغه په ټوله معنا حق دی او د برلاسي او ستایل شوي خدای لاره ښیي. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. منکران خلکو ته وایي مونږ تاسو ته داسې سړی دروښیو چې خبر درکوي چې کله چې تاسو مړ کیږئ او ستاسو د جسم بڅری تیت پرک شوی وي په هغه وخت کې به تاسو بیا له نوي سره پیدا کړئ شئ. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. نه ده معلومه چې دغه سړی د الله په نامه دروغ جوړوي او کلیوانتوب پرې راغلی دی. نه بلکې کوم کسان چې آخرت نه مني هغوی په عذاب کې اخته کیدونکي دي او همغوی په ناوړه توګه گمراه شوي دي. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. آیا دوی هیڅ کله هغه اسمان او ځمکه نه دي لیدلي چې د دوی له وړاندې وروسته څخه راچاپېر شوي دي؟ که موږ وغواړو نو دوی به په ځمکه کې ننباسو یا به د اسمان څخه ټوټې پر دوی راوغورځو. په حقیقت کې په دې کې د هر هغه بنده لپاره یوه نښانه ده چې د خدای خواته ورګرځېدونکی وي. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. مونږ داوود ته خپل لوري څخه لوی فضل په برخه کړی وو. مونږ حکم وکړ چې ای غرونو له هغه سره هماهنګي وکړي او همدغه حکم مونږ مرغانو ته وکړ. مونږ اوس په نه د هغه لپاره پسته کړه له دې لارښوونې سره چې زغرې جوړې کړه او د هغو کړی په سمه اندازه. ای آل داوود نیک عمل وکړئ تاسو چې څه کوئ زه هغه وینم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. او د سليمان لپاره مونږ باد مسخر کړ د سهار او ماښام په محل کې د هغه چلیدل دی وی میاشتې تر مسافې پوري. مونږ د هغه لپاره دی ویل شو مسو چینو بهوله او داسې پیریان مو د هغه تابع وګرځول چې د خپل پروردګار په حکم سره د هغه په مخ کې کار کوي. له هغه نه به چې چا زمونږ له حکم نه سرغړاوی کوي په هغه باندې به مونږ په آخرت کې د لمبه شوي اور خوند وڅکو. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. د هغه لپاره هغه څه هغوی جوړول چې هغه غوښتل دنګې ودانۍ تصویرونه د لوی تالاونو غوندې لګنونه او له خپل ځایه نه خوځېدونکي درانده دیګونه. ای آل داود عمل وکړئ د شکر په کړنلاره زما په بندگانو کې بیخي لږ شکر ویستونکي دي. فلما قضينا عليه الموت ما
أتته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. بیا کله چې پر سليمان باندې موږ د مرګ فیصله نافذ کړه نو پیریانو ته د هغه د مرګ معلومات ورکوونکی کوم شی له هغه چنجینه پرته نو چې د هغه همسایه خوړله. په دې ډول کله چې سليمان راولوي د نو پیریانو ته دا خبره څرګنده شو چې که دوی په غیب باندې پوهیدونکي وای نو د دغه ذلت په عذاب کې به اخته نو پاتې شوي. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. د سبا د قوم لپاره د هغو په همغه خپل استوګنځي کې یوه نښانه موجوده وه، دوه باغونه ښي او کیڼ لوري ته. دوی ته وویل شول د خپل پروردګار درکړې روزي خورئ او د هغه شکر ادا کوئ. دا هیواد دی غوره او ستره او پروردګار دی بخښونکی. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. مگر هغوی له حق څخه مخ واړو په پای کې مونږ پر هغو باندې نړونکی سیلاب ولیږي او د هغو د مخکنیو دوه باغونو په ځای مو دوه نور باغونه ورکړل چې په هغو کې ترخې کرغېړنې میوې او د غزو ونې وي او یو څه لږ غوندې د سدر ونې. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. دا و د هغو د کفر بدله چې مونږ هغو ته ورکړه او له ناشکره انسانانو پرته مونږ دغسې بدله بل چاته نه ورکو. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. او موږ د هغو او هغو سیمو ترمنځ چې موږ هغو ته برکت په برخه کړی وو ښکاره کلي میشته کړي وو او په هغو کې مو د سفر مسافې له یوه اندازې سره ټاکلې وي. په دغو لارو کې شپه ورځ وګرځئ راوګرځئ له پوره امن سره. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. مگر هغوی ویل ای زموږ پروردګاره زموږ د سفر مسافې اوږدې کړه. هغوی پر خپل ځان په خپله ظلم وکړ. په پای کې مونږ هغوی افسانه وګرځول او هغوی مو بیخي تار په تار کړل. په یقیني ډول په دې کې د هر هغه چا لپاره نښانې دي چې ډېر صبر کوونکی او شکر کوونکی وي. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. د هغو په باب ابلیس خپل ګمان صحیح وموند او هغوی د همغه پیروي وکړه پرته له یوې کوچنۍ ډلې نه چې مؤمنانو. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. ابلیس پر هغو څه برلاسي نه درلوده مګر څه چې وشول هغه له دې کبله وشول چې مونږ دا معلومه کړو چې څوک د آخرت منونکی دی او څوک د هغه له پلوه په شک کې غورځېدلی دی. ستا پروردګار په هر څه باندې څارونکی ساتونکی دی. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك
مشرك وما له منهم من ظهير. ای پیغمبره دغه مشرکانو ته وایي چې خپل هغه معبودان وبلئ چې تاسې هغوی له الله نه پرته خپل معبودان انګیرئ. هغوی نه په اسمانونو کې د یو بڅري په اندازه د کوم شي څښتنان دي، نه په ځمکه کې. هغوی د اسمان او ځمکې په ملکیت کې برخواله هم نه دي. له هغو نه هیڅ یو د الله مرستندوی هم نه دی. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. او د الله په حضور کې کوم شفاعت هم د چا لپاره ګټور کېدای نشي پرته له هغه چا چې د هغه لپاره الله د شفاعت اجازه ورکړي وي. ان تر دې پورې چې کله د خلکو له زړونو نه ورختایي ایست شي نو هغوی به له سپارښت کوونکو نه پوښتنه وکړي چې ستاسې پروردګار څه ځواب درکړ. هغوی به ووایي چې سم ځواب راکړ شوی دی او هغه لوړ او لوی دی. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ای پیغمبره له دوی نه پوښتنه وکړه څوک تاسې ته له اسمانونو او ځمکې نه روزي درکوي؟ ووایه الله. اوس ارومرو له موږ او تاسې نه یو لوری په سمه لاره ده یا په ښکاره ګمراهۍ کې لوېدلی دی. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. دوی ته ووایه کوم قصور چې مونږ کړی وي د هغه څه پوښتنه به له تاسې نه وي او څه چې تاسې کوئ د هغه به له موږ نه پوښتنه ونه شي. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وای زمون پروردگار به مونږ راغونډ کړي بیا به زمون په منځ کې سم صحیح پریکړه وکړي. هغه داسې قوي حاکم دی چې په هر څه باندې پوهیږي. دوی ته وایه ما ته لږې راڅرګندې کړه چې هغه کومې هستۍ دي چې تاسې هغوی له هغه سره شریکې کړي دي. هېڅکله نه د ستر قدرت او حکمت خاوند خو فقط همغه الله دی. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. او ای پیغمبره مونږ ته د ټولو انسانانو لپاره زیری ورکوونکی او ویرونکی لېږلی خو زیاتره خلک نه پوهیږي. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. دوی ته وایي چې هغه یعنی د قیامت وعده به کله تر سره شي که تاسې رښتونی یئ. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. ستاسې لپاره د یوې داسې ورځې نیټه ټاکل شوې ده چې د هغې په راتګ کې نه تاسې پوره یو ساعت تاخیر راوستلی شئ او نه پوره یو ساعت مخکې څوک هغه راوستلی شي. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. دا کافران وایي چې موږ به هیڅکله دا قرآن نه منو او نه به له دنه مخکې راغلی کوم کتاب ومنو. کاشکې ته د دوی حال په هغه وخت کې ووینې چې کله دغه ظالمان د خپل پروردګار په حضور کې ولاړ وي. په هغه وخت کې به دوی یو پر بل باندې پړه اچوي. کوم کسان چې په دنیا کې تر فشار لاندې نیول شوي وو هغوی به تکبر غوره کوونکو ته ووایي چې که تاسې نه وایئ نو موږ به مؤمنان شوي وو.
قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. هغه تکبر کوونکی به دغه مستضعفینو ته جواب ورکړي ایا مونږ تاسو له هغه هدایت نه منع کړی وای چې تاسو ته راغلی یو؟ نه، بلکې تاسو په خپل مجرمان وای. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هغه مستعذف خلق به دغه تکبر کوونکو ته وایي نه، بلکې د شپې او ورځې مکاري و چې تاسو مونږ ته ویل چې مونږ له الله نه منکر شو او نور د هغه شریکان وانګیرو. په پای کې چې کله دغه خلک عذاب وګوري نو په خپل زړونو کې به پښیمانه شي او موږ به دغه منکرانو په غاړو کې توقونه واچو. آیا د خلکو لپاره له دینه پرته چې څنګه عملونه وو همغه سي جزاء عمومي بل بدله ورکول کېدای شي؟ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. هیڅ کله داسې نه دي شوي چې مونږ کومې سیمې ته یو خبردارونکی لېږلی وي او د هغې سیمې بډایانو دا نه وي ویلي چې کوم پیغام چې تاسې راوړی دی مونږ هغه نه منو. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. هغوی تل همدا وویل چې مونږ له تاسې نه زیات مالونه او اولادونه لرو او مونږ هیڅکله سزا موندونکي نه یو. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ای پیغمبره دوی ته وایه زما پروردگار چې چاته وغواړي پراخه روزي ورکوي او چاته چې خوښه شي د هغه روزي تنګوي، خو زیاتره خلک د دې په حقیقت نه پوهیږي. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. دا ستاسو شتمنی او ستاسو اولادونه ندي چې تاسو مونږ ته نږدې کوي، هو خو څوک چې ایمان راوړي او ښه عمل وکړي همدغه خلک دي چې د هغو لپاره د هغو د عمل دوه چند مکافات ده او هغوی به په دنګو او هسکو ماڼیو کې په ډاډې نه اوسېږي. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. پاتې شول هغه خلک چې زموږ د آیاتونو د مغلوبولو لپاره منډې ترړې کوي نو هغوی به په عذاب کې اخته وي. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ای پیغمبره دوی ته وایه زما پروردگار چې له خپلو بندگانو نه چاته اراده وشي پراخه روزي ورکوي او چاته چې وغواړي د هغه روزي تنګوي. څه چې د الله په لاره کې تاسو لګوي د هغه په ځای همغه تاسو ته نور درکوي. هغه تر ټولو روزي ورکوونکو ښه روزي ورکوونکی دی. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. په کومه ورځ چې هغه ټول انسانان را غونډ کړي بیا به له پرښتونو پوښتنه وکړي دغو خلکو ستاسې بندګي کوله؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم
بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. نو هغوی به جواب وایي چې پاک دی ستا ذات، زمونږ ارتباط خو له تا سره دی نه له دوی سره. په اصل کې دوی زمونږ نه بلکې د جنیاتو عبادت کوو. له دوی نه زیاترو په همغو باندې ایمان راوړی وو. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. په هغه ورځ به مونږ وایو چې نن له تاسې نه هیڅوک نه چاته ګټه رسولی شي نه زیان، او ظالمانو ته به مونږ ووایو چې اوس د هغه دوزخ خوند وڅکئ چې تاسې هغه دروغ ګاڼه. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. دوی ته چې کله زمون څرګند روښانه آیتونه اورول کیږي نو دوی وایي چې دغه سړی خو فقط دا غواړي چې تاسو له هغو معبودانو نه واړوي چې ستاسو پلار نیکه د هغو عبادت کوي، او وایي چې دا قرآن محض له ځانه جوړ شوی دروغ دی. دغه کافرانو ته چې کله حق راغی نو دوی ویل چې دا خو ښکاره کوډي دي. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. په داسې حال کې چې نه مونږ دغه خلکو ته مخکې کوم کتاب ورکړی و چې دوی هغه لوستی وای، او نه مو له تا نه مخکې دوی ته کوم ویرونکی لیږلی و. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. له دوی نه مخکې تیر شو خلکو د دروغ نسبتونه کړي دي، تر چې موږ هغو ته ورکړي و د هغې د لسمې برخې ته هم دوی نه دي رسېدلي. مګر کله چې هغوی زما پیغمبران دروغجن وګڼل نو وګوره چې زما سزا څنګه سخته وه. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ای پیغمبره دوی ته وایي چې زه تاسو ته فقط د یوې خبرې نصیحت کوم. د خدای لپاره تاسو یو او دوه یو ځای شي، خپل مغزه وجنګوي او فکر وکړئ. ستاسو په ملګری کې کومه داسې خبره ده چې د لیونتوب وي؟ هغه خو د یو سخت عذاب له راتګ نه مخکې ستاسو متوجه کوونکی دی. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. دوی ته وایي که ما له تاسو نه کوم اجر غوښتی وي نو هغه دې همدا تاسو ته مبارک وي. زما اجر خو پر الله دی او هغه په هر څه باندې شاهد دی. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. دوی ته وایي زما پروردگار ماته حق را لیږي او هغه په ټولو پټو حقیقتونو باندې پوهیدونکی دی. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. ویا حق راغلی دی او اوس د باطل لپاره هیڅ نشي کېدای. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وای که زه گمراه شوی اوسم نو زما د گمراهی او بال زما په غاړه ده، او که زه په سمه لاره یم نو د هغې وحی په اساس یم چې زما پروردګار ما ته را لیږي.
هغه هر څه اوري او خورا نږدې ده. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. کاش کې ته دوی په هغه وخت کې ویني چې کله دوی ورخطا شوي او هیڅ چیرته ځان نشي ژغورلی بلکې له ډېر نږدې څخه ونیول شي. په هغه وخت کې به دوی وایي چې موږ پر هغه یعنی قرآن ایمان راوړ. په داسې حال کې چې اوس ډېر لرې شوی شی کله په لاس راتلی شي. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. لدينا مخکې دوی کافر شوي او بې له تحقیق څخه یې د لرې لرې نه خبرې پیوندولې. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. په هغه وخت کې چې دوی د کوم شي هیله کوونکي وي له هغه نه به محروم کړای شي لکه څنګه چې د دوی مخکې هم مسلکان به محروم کړای شوي وي. دوی په ډېر گمراه کوونکي شک کې لوېدلي دي. د فاتر مبارکه سوره چې د قرآن عظیم و شان 15مه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 45 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ثنا استاینه د الله لپاره ده چې د اسمانونو او ځمکې جوړونکی او د پیغام رسونکو پرښتو ټاکونکی دی. داسې پرښتې چې د هغو دوه او درې او څلور وزرونه دي. د هغه چې څنګه خوښه وي د خپل مخلوق په جوړښت کې زیاتوالی راولي. په یقیني ډول الله په هر څه باندې قادر دی. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. الله چې د هر رحمت دروازه د خلکو لپاره پرانیزي څوک د هغې بندونکی نشته او کومه چې هغه وتړي له الله نه وروسته بیا کوم بل څوک د هغې پرانیستونکی نشته. هغه د ستر قدرت او حکمت خاوند دی. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. اے خلکو پر تاسو چې د الله کومي پیرزوینې دي هغه په یاد ولرئ. آیا له الله نه پرته کوم بل هستونکی هم شته چې تاسو ته له اسمان او ځمکې نه روزي درکوي؟ له هغه نه پرته بل هیڅ معبود نشته. تاسو له کوم لوري نه غولول کیږئ؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اوس که ای پیغمبره دوی تا دروغجن ګڼي نو دا کومه نوې خبره نه ده. له تا نه مخکې هم ډېر پیغمبران دروغجن ګڼل شوي دي او ټولې چارې په پای کې د الله لوري ته ورګرځېدونکي دي. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ای خلکو د الله وعده په باوري ډول برحقه ده. له دې عمله د دنیا ژوند تاسو نه غولوي او نه د هغه لوی غولونکی یعنی شیطان تاسو د الله په باب غولوي.
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. په حقیقت کې شیطان ستاسو دښمن دی، نو تاسو هم هغه خپل دښمن وګڼئ. هغه خو خپل پیروان خپل لارې ته د دې لپاره رابولي چې هغوی د دوزخیانو له جملې نشي. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. کوم کسان چې کافر شي د هغو لپاره سخت عذاب دی، او کوم کسان چې ایمان راوړي او ښه عملونه وکړي د هغو لپاره مغفرت او لوی اجر دی. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. خانو څه مقام دی د هغه چا د گمراهۍ چې د هغه لپاره د هغه ناوړه عمل ښایسته کړی شوی وي او هغه یې ښه ګڼي. حقیقت دا دی چې د الله چاته خوښه شي په گمراهۍ کې اچوي او چاته چې خوښه شي سمه لاره ورښي. نو ای پیغمبره ته خپل ځان د هغو خلکو په خاطر په غم او افسوس کې خامخا مه ویلې کوه. څه چې دوی کوي الله ورباندې ښه پوهیږي. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. هغه خو همغه الله دی چې بادونه لیږي، بیا هغه وریځې راپورته کوي، بیا موږ هغه د یوې شاړې سیمې خواته بیایو او هماغه ځمکه را ژوندی کوو چې مړه پرته وه. د مړو شوو انسانانو ژوندي کېدل به هم په همدغه شان وي. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. څوک چې عزت غواړي هغه باید وپوهیږي چې عزت ټول د الله دی. د هغه حضور ته چې څه شی پاس ورخیږي هغه صرف سپېڅلې وینا ده او ښه عمل هغه وینا پورته خیژوي. پاتې شول هغه کسان چې په ناوړو کړنلارو لاس پورې کوي د هغو لپاره سخت عذاب دی او د هغو مکر په خپله له منځه تلونکی دی. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. الله تاسو له خاورې نه پیدا کړی، بیا له نطفې نه، بیا تاسو جوړې پیدا کړی، یعنی نر او ښځه. هیڅ ښځه نه حامله کیږي او نه ماشوم زیږوي مګر دا هر څه د الله په علم کې دي. هیڅ عمر مندونکی عمر نه مومي او نه د چا په عمر کې څه کموالی راځي مګر دا هر څه په یو کتاب کې لیکل شوي دي. د الله لپاره دا ډیر آسان کار دی. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من
فضله ولعلكم تشكرون. او د دواړو سیندونو بو یو شانت ندي، یو ډول خوږی او تند ماتونکي دي خې څخل کیږي، او بل ډول سخت ترخې مالګینی دي چې نشي څخل کېدای. خو له دواړو نه تاسو تازه غوښه په لاس راوړئ. دا غوستلو لپاره د غاڼې وسایل ترې نه راباسئ، او په همدې اوبو کې تاسو ګورئ چې کشتۍ د هغه سینه چیروي وړاندې ځي، تر څو چې تاسو د الله فضل ولټوئ او د هغه شکر ویستونکي شئ. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هغه په ورځ کې شپه او په شپه کې ورځ نه نباسي، لمر او سپوږمۍ رام کړی دي، دا هر څه به ترې ټاکلې نیټې پورې چلیږي. همغه الله چې د هغه په لاس کې دا ټولې چارې دي ستاسې پروردګار دی، پاچاهي د همغه ده، له هغه پرته چې تاسې نور بولئ هغوی دي او خوله کې څښتنان هم نه دي. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. که هغوی وبولئ نو هغوی ستاسې دعاوې نشي اورېدلی، او که یې واوري نو د هغو دعاو تاسې ته څه ځواب نشي درکولی، او د قیامت په ورځ به هغوی ستاسې له شرک نه منکر شي. د حال له حقیقت نه داسې کوم صحیح خبر تاسې ته له یو باخبره پرته بل څوک نشي درکولی. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ای خلکو، همدا تاسې الله ته اړ او الله خو بې نیازه خود په خپله ستایل شوی دی. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. که هغه وغواړي نو تاسې به ایسته کړي او کوم نوی نسل به ستاسې په ځای راولي. دغسې کار کول د الله لپاره هیڅ ګران نه دي. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. هیڅ کوم پیټه اخیستونکی به د کوم بل چا پیټه وانخلي، او که کوم درون بار شوی نفس د خپل پیټي پورته کولو لپاره بلنه ورکړي نو د هغه د پیټي د یوې وړې غوندې برخې د اوچتولو لپاره به هم څوک را نشي، که هغه ډېر نږدې خپلوان هم وي. ای پیغمبره، ته یوازې هماغه خلک ویرولی شي چې نالیدلي له خپل پروردګار نه ویریږي او لمونځ قایموي. هر څوک چې سپېڅلتیا غوره کوي د خپلې ښېګڼې لپاره یې کوي، او ورګرځېدل د ټولو د همغه الله خواته دي. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. روند او لیدونکی برابر ندي، نه تیارې او رڼا یو شانت دي، نه یخ سیوری او تود لمر یو شانت دي، او نه ژوندي او مړي سره مساوي دي. د الله چې چاته خوښه شي ور اوروي. خو ای پیغمبره، ته هغه خلک نشي اورولی چې په هدیرو کې ښخ شوي دي. إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك
بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. تخو فقط یو خبردارون کې مونږ ته له حق سره لېږلی زیری ورکوونکی او ویرونکی او هیڅ کوم امت داسې نه دی تیر شوی چې هغه ته کوم ویرونکی نه وي راغلی. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. اوس که دغه خلک تا دروغجن ګڼي نو له دوی نه مخکې تیرو شوو خلکو هم د دروغو نسبتونه کړي دي. هغو ته د هغو پیغمبران له څرګندو دلیلونو او صحیفو او روښانه هدایاتو ورکوونکي کتاب سره راغلي وو. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. بیا کوم خلکو چې ونه مانه ما هغوی ونیول او وګوره چې زما سزا څومره سخته وه. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. آیاتن نوینه چې الله له اسمانه اوبوروي او بیا د هغو په وسیله مونږ راز میوې راباسو چې مختلف رنګونه وي. په غرونو کې سپینې او سرې لارې پیدا کړي چې بیلابیل رنګونه لري او تور کمرونه یې پیدا کړي. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. او په همدې ډول د انسانانو او جناورو او څارویو رنګونه هم مختلف دي. حقیقت دا دی چې د الله له بندگانو نه یوازې عالمان له هغه نه ویریږي. بېشکه الله برلاسی او بخښونکی دی. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. کوم کسان چې د الله کتاب لولي او لمونځ قایموي او چې موږ هغو ته روزي ورکړې ده له هغې نه په ښکاره او پټه د خدای په لاره کې لګښت کوي، په یقیني ډول هغوی د داسې یوې سوداګرۍ هیلهمند دي چې په هغې کې به هیڅکله زیان نه وي. په دغه سوداګرۍ کې هغوی خپل هر څه د دې لپاره ورکړي دي تر څو چې الله د هغو اجر په پوره توګه هغوی ته ورکړي او له خپلې پیرزوینې څخه لا زیاته ور په برخه کړي. بېشکه الله بخشش کوونکی او قدردان دی. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ای پیغمبره، کوم کتاب چې مونږ ته د وحی په وسیله د لېږلی دی همغه حق دی. د هغو کتابونو تصدیق کوونکی دی چې له ده نه مخکې راغلي وو. بېشکه الله د خپلو بندګانو له حاله باخبر او په هر شي باندې نظر لرونکی دی. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. بیا مو هغه کسان د دې کتاب وارثان کړل چې موږ هغوی د دغه میراث وړلو لپاره له خپلو بندګانو نه غوره کړل. اوس نو له هغو نه څوک پر خپل نفس ظلم کوونکي دي او څوک میانه راو دي او څوک د الله په اذن سره په نیکیو کې وړاندې تلونکي دي. همدا ډېر لوی فضل دی.
جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. د تل تر تله هستوګنې جنتونه دي چې هغو ته به دوی ورننوځي. هلته به دوی د سرو زرو په بنګړیو او مرغلرو سره سینګار کړی شي. هلته به د هغو جامې د ورېښمو وي. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. او هغوی به وایي چې شکر دی د هغه خدای چې له موږ نه غم ایسته کړ. په یقیني ډول زمون پروردګار بخښونکی او قدردان دی. هغه ذات چې مونږ په خپل لورینې سره په ابدي استوګنځي کې میشته کړو. اوس دلته نه پر مونږ کړهو راځي او نه راته ستوماني رسیږي. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. او کوم کسان چې کافر شوي دي د هغو لپاره د دوزخ اور دی. نه به مړه کېږي چې داستانې پای ته ورسیږي او نه به د هغوی لپاره د دوزخ په عذاب کې څه کموالی راوستل شي. په دې ډول مونږ هر هغه چاته بدله ورکوو چې کفر کوونکی وي. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هغوی به هلته فریاد و ویلا وکړي چې ای زمون پروردګاره مونږ دې ځای وباسه تر څو چې مونږ ښه عمل وکړو نه هغه عملونه چې پخوا مو کول. جواب ورکړی شي آیا مونږ تاسو ته دومره عمر نه درکړی چې چا په هغه کې عبرت اخیستل غوښتلای نو عبرت اخیستلای شو او تاسو ته ویرونکي هم درغلیو. نو اوس د سخت عذاب خوند وڅکي. دلته د ظالمانو کوم رستندوی نشته. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. بیشک الله د اسمانونو او زمکه له هر پټ شینه خبر ده. هغه خو ان د سینو په پټو رازونو پوهیږي. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. فما غزات دی چې تاسو په ځمکه کې خلفا ګرځولي. اوس چې هر څوک کافر کیږي د هغه د کفر وبال پر همغه دی او کافرانو ته د هغو کفر لدی پرته بل هیڅ پرمختګ نشي ورکولای چې د هغو د پروردګار غضب پر هغو لا زیات پتاو راځي. د کافرانو لپاره د زیان لزیاتېدو پرته نور څه پرمختګ نشته. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. ای پیغمبره دوی ته وایه آیا تاسو کله خپل هغه شریکان لیدلی دي چې له خدای پرته بولی؟ ما ته راوښیي هغوی په ځمکه کې څه پیدا کړي دي یا په اسمانونو کې د هغو څه ونډه ده؟ که دوی جواب نشي ویلای نو له دوی نه پوښتنه وکړه آیا موږ دوی ته کوم لیک ورکړی دی چې د هغه پر اساس دوی د خپل شرک لپاره کوم څرګند سند وښیي؟
نه بلکې دغه ظالمان یو بل ته په دروغ او دوکې ورکوي. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. حقیقت دا دی چې واضح همدا الله دی چې اسمانونه او ځمکه یې له منځه تلونه ساتلي دي او که هغه بې ځای شي نو له الله نه وروسته کوم بل څوک د هغو راټینګونکی نشته. بېشکه الله ډېر زغمونکی او بخښونکی دی. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. دوی د کلکو قسمونو په خوړلو سره وایي چې که دوی ته کوم ویرونکی راغلی وای نو دوی به د نړۍ له بل هر قوم نه زیات پر سمه لاره وو، مګر کله چې دوی ته ویرونکی راغی نو د هغه راتلو په دوی کې له حق نه تېښتې څخه بل څه زیات نه کړل. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. دوی په ځمکه کې لا زیات تکبر اختیار کړ او د ناوړه دسیسو په کار اچولې شروع کړل. په داسې حال کې چې ناوړه دسیسې همدې خپلو کار اچوونکو ته ورلغاړه کیږي. نو آیا دوی دې ته سترګې په لاره دي چې له پخوانیو قومونو سره چې د الله کومه کړنلاره وه هماغه له دوی سره هم وشي؟ که دا خبره وي نو ته به هیڅکله د الله په کړنلاره کې څه بدلون نه مومي او ته به هیڅکله ونه وینې چې د الله کړنچاره د هغه له ټاکلې لارې نه کوم طاقت واړولی شي. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. دوی کله په ځمکه کې ګرځېدلي نه دي چې دوی د هغو خلکو عاقبت لیدلی وای چې له دوی نه ډېر زیات طاقت درلود. هیڅ شی د الله بېوسې کوونکی نه دی، نه په اسمانونو او نه په ځمکه کې. هغه په هر څه باندې پوهیږي او په هر څه باندې قدرت لري. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. که چیرته الله تعالی خلق د هغو په کړنچارو باندې نیولای نو د ځمکې پر مخ به هیڅ ساکخ ژوندی نه وای پریښی، خو هغه جل علا شانه دوی ته تر یوې ټاکلې نیټې پورې مهلت ورکوي. بیا چې کله د دوی نیټه پوره شي نو الله تعالی د خپلو بندګانو لیدونکی دی. د یاسین مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 14مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 83 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم.
یاسین قسم ده په قرآن حکیم چې ته په یقیني ډول له پیغمبرانو څخه په سم لاره تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون او دا قرآن د برلاسی او رحم لرونکي ذات لخوا نازل کړی شوی دی ترڅو چې ته یو داسې قوم متوجه کړي چې د هغو پلرونه نیکونه متوجه کړی شوي نو او له دې کبله هغوی په غفلت کې غورځېدلي دي لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون له دوی نه زیاتره خلک د عذاب د فیصلې وړ ګرځېدلي دي له همدې امله هغوی ایمان نه راوړي إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون مونږ د هغو په غاړو کې توقونه اچولي دي چې په هغو سره هغوی تر زنو پورې نښتي دي له دې امله هغوی سرونه پورته نیولي ولاړ دي وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون مونږ یو دیوال د هغو په مخ کې درولای دی او یو دیوال د هغو تر شا مونږ هغوی پوښلي دي هغوی اوس هیڅ نه ویني وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون د هغو لپاره یو شان ده که ته هغوی خبردار کړي او که نه کړي دوی به یې ونه مني إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم ته خو هماغه څوک خبردار کولای شي چې د نصیحت پیروي وکړي او لنالیدلی رحمان خدای نه وویریږي هغه ته د بخښنې او غوره اجر زیری ورکړه إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين مونږ په باوري توګه یو ورځ د مړو ژوندي کوونکي یو کومې چارې چې هغو سرته رسولي دي مونږ هغه ټولې لیکو او کوم آثار چې هغوی وروسته پریښي دي هغه مونږ ثبتوو مونږ هر څه په یو څرګند کتاب کې درج کړي دي واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون دوی ته د مثال په ډول د هغه کلی د خلکو قصه واوروه چې کله هغه ته پیغمبران راغلي إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون کله چې موږ هغو ته دوه پیغمبران ولېږل او هغوی دواړه دروغجن وګڼل بیا موږ دریم د مرستې لپاره ولېږل او هغوی ټول وویل موږ تاسو ته د پیغمبرانو په توګه لېږل شوي قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون د کلی خلکو وویل تاسو بل څه نه مګر زمونږ په څیر څو انسانان او رحمان خدای هیڅ کله کوم څه نه دی نازل کړي تاسو محض دروغ وایي قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون پیغمبرانو وویل زمونږ پروردگار پوهیږي چې مونږ ارومرو تاسو ته د پیغمبرانو په توګه لېږل شوي یو وما علينا إلا البلاغ المبين او پر مونږ باندې له روښانه څرګند پیغام رسولو نه پرته نور څه مسؤلیت نشته قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم د کلی خلکو ویل مونږ خو ستاسې قدمونه د ځان لپاره بد فعال ګڼو که تاسې لاس وانخلئ نو مونږ به تاسې سنګسار کړو او زمونږ لخوا به تاسې ته دردناک عذاب ورسیږي قالوا طائركم معكم أئن
ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. پیغمبرانو جواب ورکړ ستاسو بد فعل خو په خپل له تاسو سره دی. دا خبره تاسو له دی کوي چې تاسو ته نصيحت وشو. اصلي خبره دا ده چې تاسو له حد وتلی خلکی. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. په دې ترڅ کې د خار لری ګوخینه یو سړی په منډه راغی وی ویل ای زما قومه د پیغمبرانو پیروي غوړه کړی. د هغو خلکو پیروي وکړي چې له تاسو نه څه اجر نه غواړي او پر سمه لار دي.